پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې په خوست کې مو 8 تنه طالبان وژلي دي او 14 نور زخمیان کړي دي. په پاکستان کې امنیتي سرچینو دعوا کړې ده چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنه نښته شوې ده چې په دې نښته کې 8 افغان طالبان وژل شوي دي او 14 نور زخمیان دي. د اتوار په ورځ ګڼ شمېر پاکستاني رسنیو د پاکستان د امنیتي سرچینو له خولې ویلي پر 1 سپتمبر په سهار د پاکستان او افغانستان د پولې ترڅنګ د افغان سرحدي سیمې او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده چې په دې نښته کې یو بل ته زیات تاوانونه رسیدلي دي. سرچینو ویلي چې د پاکستان پوځ د افغان طالبان هغه فاروونکي جواب ته کلک جواب ورکړی ده او په دغه جواب کې د افغانستان د طالبانو 8 تنه وژلي دي او 14 زخمیان کړي دي. په پاکستان کې چې عموما پوځ کومه خبره په خپله نیغه په نیغه نه کول غواړي، نو پاکستاني رسنۍ بیا زیاتره وخت هغه خبره د سرچینو په نوم باندې مخې ته راوړي. خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه ادعا رد کړې ده چې پاکستان حکومت وایي 8 تنه طالبان مو وژلي او 14 مو زخمیان کړي دي. د اسلامي امارت د پوله ساتونکي او پاکستاني ځواکونو تر مابین چې کومه نښته شوې ده، په هغه نښته کې د یوې ښځې په ګډون 2 تنه وژل شوي دي او 11 نور تنه ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د تېرې هفتې راهیسته د چهارشنبې ماښام د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني نظامیانو ترمنځ په وقفه‌یي ډول نښتې روانې دي. دوی زیاتوي چې د پاکستان له لوري د راغلو توغندیو له امله د یوې ښځې په ګډون 2 تنو ژوند بایللی او 11 نور ملکي خلک ټپیان دي. دوی وایي لا هم د جګړې ویره شته او ډیورن فرضي کرښې ته نږدې ګڼ خلکو له خپلو کورونو سیمو ته ګډ شوي دي. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي سمین خان وایي 2 نفره شهیدان لرو چې یو ښځه ده او یو هم نارینه ده او نور ټپیان هم لرو چې کابو 11 تنو ته رسي. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ بل اوسیدونکی محب الله هم ټلوینز ته څرګند کړی ده څنګه چې کورونه په مرمیو لګېدلي دي او پته نه لګي چې نور به څه کېږي. خلک له ویرې له سیمې وتلي دي او نورو سیمو ته یې پناه وړې ده. خو د خوست والي مرستیال تېره شپه ناوخته ځاځي میدان ولسوالۍ ته د سفر پر مهال ډیورن فرضي کرښې ته نږدې له ځایي خلکو او میشته ځواکونو سره د کتنې پر مهال ټینګار کړی ده چې د هر ډول برید ځواب به ورکوي او هغو ته تیار اوسئ. په همدې حال د سرحدونو، قومونو او قبایلي چارو وزارت د سرحدونو ارزوینې مرستیال کابل کې ویلي د خوست ځاځي میدان ستونزه تېره شپه ناوخته حل شوله چې په هغه ځای کې اوس هېڅ مشکل تشویش د جګړې نشته. کم خلک چې له دې ځای څخه وتلي وو هغه بیرته خپلو ځایونو ته تللی شي.